د کرکټ نړیوال جام تر ټولو پیاوړی او تر ټولو زیات نړیوال جام ګټونکي استرالیوي کرکټ ملي لوبډلې اخر هم د هند په کوربتوب 2023 کال کرکټ نړیوال جام کې د بریاو اکاونټ پرانیسته. یا د لوبډلې نن سریلانکایي لوبډلې ته د یوې په زړه پورې لوبې وروسته ماتې ورکړه. هېڅ ممکنه نه ښکارېده چې کوم قسم پیل سریلانکایي اوپنرانو واخیسته. تر 125 منډو پورې دوی کوم لوبغاړی له لاسه نه ورکړی، په داسې حال کې چې تقریبا 28 اورونه پاتې وو. خو د سریلانکا ټوله لوبډله چې ورسره کپتان شانکا هم نه و په 209 منډو باندې وسوځېده. د استرالیا لپاره زمپا 4 مهمې وکټې ترلاسه کړې. لوبه په لاکنو کې ترسره شوه او له همدې وجې نه سپینرانو لوبه وه. میچل سټارک هم په خپل پیس باندې 2 وکټې ترلاسه کړې او پیټ کامنز هم ښه بالینګ وکړ. په ځواب کې استرالیوي کرکټ ملي لوبډلې د تل په څېر باندې په ایشیا کې او په ورلډ کپ کې ښه پیل نه درلوده. ډیوډ وارنر او سټیو سمیت دوی ډېر ژر له لاسه ورکړل. ښکارېده چې استرالیوي کرکټ ملي لوبډلې پښې بیا ښوی دي. خو دویمه نړیوال جام لوبه کوونکی چې دویم ځل لپاره د استرالیا لپاره میدان ته ښکته شو په نړیوال جام کې جوش انګلیس بهترینه نیمه سنچري نیمه سلیزه جوړه کړه او دا وړاندې د دې لوبډلې آل راونډر اوپنر میچل مارش هم نیمه سلیزه جوړه کړه او استرالیا په یو ښه رن ریټ سره سریلانکا ته ماتې ورکړه او په نړیوال جام کې لومړی بریا ترلاسه کړه او سریلانکا سر په سر درېیمه ماتې وخوړه. د استرالیا کرکټ ملي لوبډله په دغه نړیوال جام کې دومره خرابه ده چې لومړی 2 سیالۍ بایللې وي او رن ریټ هم دومره خراب دی چې نننۍ سترې بریا هم د دوی رن ریټ دومره ښه نه کړی شو چې له افغانستان او یا هم انګلستان څخه چې دواړه 2 امتیازونه یا پوینټونه لري له هغوی څخه وړاندې شي او په 1 نمبر کې له سریلانکا څخه وړاندې شو او 1 مقام ته ورسېده. خو بیا هم د دغه ټورنمنټ د ژوندي کېدو لپاره د دغه ټورنمنټ لا داسې چې سیمی فاینل ته به څوک رسیږي د انګلستان او استرالیا چانسونه کم په دې برېښي چې په لومړیو 3 لوبو کې دوی 2 لوبې بایللې دي. نو شپږ لوبې لا هم مخ په وړاندې لري. خو نیوزیلند، هند، ساوت افریقا هغه لوبډلې دي چې ډېرې برلاسې برېښي. پاکستان هم مهمې سیالۍ را روانې دي او تقریبا د پاکستان او استرالیا ترمنځ چې کومه راتلونکې لوبه ده په بنګلور کې چې ډېر وړوکی میدان دی او یعنې د رنځونو لوبه به وي او ګورو چې یو انټرټینمنټ یو خوندور کرکټ نندارې ته وړاندې شي. نو استرالیا به برلاسې په دې چې استرالیا لوبه ګټلې ده، خو پاکستان به د هند په وړاندې د بدترینه ماتې وروسته د کمبیک کوشش کوي او که هر یو لوبډله دا لوبه ګټي نو سیمی فاینل ته د رسېدو هیلې به یې نورې هم زیاتېږي او سیوا کېږي به. بیا هم د استرالیا لپاره چې د 2015 کال اتله ده او نړیوال جام کې تر ټولو ډېرې لوبې همدې لوبډلې ګټلې دي، ډېرې اتلولۍ هم همدې لوبډلې ګټلې دي. نړیوال جام کې د دوی پاتې کېدل څه ناڅه د کرکټ مینهوالو دپاره، د سپانسرانو دپاره، د میډیا لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې استرالیا بیرته په ټریک باندې راځي او استرالیا بیرته په نړیوال جام کې لومړی بریا ترلاسه کوي.